السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه او نننۍ ویډیو کې موږ ته دغه طریقه درښیو چې موږ څنګه د فیسبوک کوم پوسټ دی هغه کوم ډیټ او ټایم دی هغه موږ چینج کړو. نو زه یې اوس پوسټ کوم او تاسو په مخ کې نو هغه ډیټ پې زه بیا چینج کوم. نو مطلب زه یو پوسټ اوس کوم هغه کوم ډیټ دی هغه به ونیسو نو نن مې کې چینج کوم خلکو ته خلک به وایي چې دا د دومره ونیسو نن مې کې دا پوسټ کړی اولډ دی کړی کوم ډیټ کوم ډیټ او ټایم دواړه هغه به زه چینج کوم. سو کتلی شو زه په مخکې مو پوسټ وکړو نو دا به زه اوس چینج کوم. دا چینج کېدلو لپاره چې کومه طریقه ده هغه به تاسو په کروم کې او کوم بروزر دی فیسبوک کې دا نه چینج کېږي. تاسو به د کومه آی ډي کې څه پوسټ وکړو کومه ډیټ او ټایم چینج کوو نو دا خپل ګوګل بروزر کې کلو کړو. کوم کروم بروزر یې زه ته شو کوم هم سو کتلی شو دا کوم بروزر دی کروم. هغه هر نمبر بروزر خو دا کوم کروم بروزر دی دا به هر موبایل کې نو په دا باندې به تاسو کلیک وکړو. په دغه کې بره سرچ کړو فیسبوک. کله فیسبوک سرچ کړو کتلی شو انټرفیس نو په دا باندې به کلیک وکړو. دغه کې خپل نمبر جیمیل یا پاسورډ نه به انټر کړو خپل ایډ به اوپن کړو. چې کله ایډ اوپن شي کوم دا کونج کې درې لیکلي 3 ډاټ اپشن نو په دا باندې بیا کلیک وکړو. دلته به اپشن یې ډیسکټاپ سایډ نو دا خونه به ډاکه کړو. ډیسکټاپ سایډ ولا مطلب د مو لیپټاپ سایډ لا کمپیوټر سایډ لا مو چینج کوو. دا کوم انډرایډ شکل کې د مو کمپیوټر سایډ لا چینج کوو دا په موبایل سایډ کې. چې کله تاسو دا خونه ډاکه نو سو بره سرچ کوو پس بیا ولیکو web.facebook.com په سکرین مو دا مور سپرینګ هم شو کړی دا سکرین شاټ واخلو. په دې طریقې سره دا به ولیکو بره سرچ پې کړو. چې کله دا سرچ کړو سو اوس په دې مو سره ویب مطلب ویب فارم کې دا کولو شي کوم د کمپیوټر فارم دی هغه په شکل کې دا مو سره فیسبوک اوپن شي. لکه څنګه کمپیوټر کې فیسبوک اوپن کړي نو په دې طریقې سره سو کتلی شو. بره پر کوچ کې کوم د آیکن اپشن دی پروفایل ولا پکچر دی نو دا باندې بیا کلیک وکړو خپل پروفایل به اوپن کړو. چې کله پروفایل اوپن کړو دغه کې تاسو ټول پوسټونه شروع کړي چې کوم پوسټ ډیټ او ټایم چینج کوو ټول پوسټونه به تاسو سره مخامخ وي نو ډېر په اسانه طریقې سره بیا چینج کولی شو. نو زه کوم د پروفایل دلته باندې کلیک کوم دلته به لږ ویټ وکړو څو کتلی شو ویب اډرس کوم نومور دا مو پوسټ کړی و. دلته کوم د هر پوسټ له مخامخ د درې لیکلي وي 3 ډاټ اپشن وي وړه وړه 3 ټکي نو په دغه باندې به کلیک وکړو. دلته به تاسو ته اوس 3-4-5 اپشن شو شي په دغه کې کوم لوند اپشن دی ایډیټ ډیټ نو څه کتلی شو. ایډیټ مطلب څه ده کې ایډیټینګ کولی شو نو ایډیټ ډیټ اپشن چې کوم دی دغه باندې به کلیک وکړو. دغه څو چینجوالی راوستلی شو نو دلته کې څو کتلی شو مو اوس چیر کړی هغه ډیټ او ټایم هر څه چې کولی شو دا به ته زه اوس چینج کوم ونیسو نو نن مې به کوم لاندې کوم ډن به کړو پر سیو باندې به کلیک کوو کوم ډن اپشن دی پر اشنا لیکي راکړي. دا طریقې سره څومره ډیټ ورکړو خپل مرضي هر نمبر ډیټ ورکولی شو ډن به کړو او پس به تلون د ټایم چینج کو ها به هم ډن کو نو دا به مو سره چینج شي. نو زه ته اوس پوسټ هم شو کوم چې رقم پوسټ مو کړی دا ډیټ هر څه چینج شول. زه اوس راولم اکاونټ له څو کتلی شو اخر سره مو سره پوسټ راورسېدو ځکه چې دنه اول بل پوسټ نشته. څو کتلی شو کوم پوسټ د اخر سره راورسېدو دا ځکه چې دنه اولډ پوسټ نور نشته چې کوم پوسټ اولډ وي نو هغه ټول لاندې سره پروت وي. نو په دا طریقې سره سو چینج کولی شو. کوم ویډیو خوښ شي ضرور در سره لایک او مخکې ملګرو سره هم شیر کړو.